الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نابل سورت اعلی مکی سورت دے مصحف سرا وہ اتیا نزول سرا اتم نمبر سورت تے نازل لرست سورت تھی تکویرنا ربط دماغ کی سورت صدا دے مخ کے اللہ پاک کم دے وایا ذکر کو چپال ینظر انسان مما خلق پدے کی کم دے وایا اللہ پاک خپل قدرت ذکر کئی بی خلق ابتدا. موضوع دی صورت شفقت دا اللہ پاک کم دے صد نبوت او بیان دا ضرورت دا نبوت خامخا چې کوم دی د انسان لپاره د یو حدیث ضرورت دی نو الله پاک پیغمبران را لګري دي د انسان د ضرورت د هدایت لپاره. سبح اسم ربک الاعلى دا دعوت صورت ته الله وی سبح تسبیح و الا ربنا سبح اسم ربک تسبیح وایا د نوم د رب تعالی اعلی چې چت دی معنا سبحان ربی الاعلى وایا الذي اغذات خلقا چې پیدا کړی دی مخلوق لره خلق الخلائق مخلوق پیدا کړی دی الله وی پسوا او وی دې چې کوم دی وایا برابر کړی دی هر شی لره فقا توایو خپل طبيعتونو باندې خپل طبيعتونو سره برابر کړی یا اندامونه ته برابر کړی. الله وی الذي خلق پیدا کړی دی مخلوق لره پسوا او وی دې دې برابر کړی دی والذي غزاد قدر چې اندازه کړی دی هر شی لره په هدا بیا الله پاک هدایت کړی دغه شی ته پاگا مقاصب و پا وسائل سرا والذی اغزاد اخرج المرعا چی زرغن کری دی جی کم دی چراگانو دا گواگ دا چارو دا پارا مرعا اصل کیوں لیکی گی آغا چراگا تا چی خلق کی ساروی سرائی فجالہو غسان احوا او بی اللہ پاک گرزی داگی لجی کم دی وائی غسان مانا سو وچ احوا اسود دا حتی جی کار بیتی سی تک تورشی بس بیا خالی میدانی خواہ خبر پوچھ اللہ وی سنقرئک فلا تنسا زل چې موږ بتابانی وای لولو قرآن فلا تنسا ته چې کوم دیغه مګ پرېدا او یراوی مو الا مگر ما شاء الله چې الله پاک غواړي او هغه منسوخ کوي نو تا ته باغی باندې امر کوي چې دا پرېدا انه یعلم الجهر الله پاک عالم دی چې کوم دی پاغه مصلحت ظاهری باندې او ما يخفى او پاغه مصلحت خفي باندې دې ټول خدای عالم دی وانه یسرک لليسرا او موږ اسانو ته نه پاره لليسرا د پاره غدار یسرا ذکر وایا په نصیحت ورکوا ان فاتح ذکر کچې ته پیدا ورکي تفسیر مدارک لیکلي په ذکر ان فاتح ذکر وان لم ينفع پیدا ورکي او کني کوي خو ته نصیحت کوا ځکه تا ته پیدا شته پکې سيذكر من يخشى ذل پیدا بو اخلي هغه څوک چې هغه د الله نه ریږي نو په یکون سعیدا ويتجنب الاشقى او لری کیږي چې کوم دی بدبخت الذي هغه يصل النار الكبرى چې داخل بشي ورته چې هغه لوی ودی ثم لا يموت بیا بداج کې نه مړ کیږي بیا بدی کې ولا يحيى او نه بجوند کیږي چې مرشي پر راحت بشي چې ژوندې کړيږي با لغنا د څه به چې نه مړ کیږي او نه په آرام کیږي ځکه دنیا په تکلیفونو کې وخت دی. الله قد ابلا من تزکا په تاکي سره کامیاب دی هغه څوک تزکا چې هغه ځان پاک په توحید باندې من تزکا تطهر وشي او پاکي کې او نصيحت قبول کوي په قران سره وذكر اسم ربي او یادې نوم در خپل البصل او به مون کوي پنځه منځونه ادا کوي بل تو حیات الدنیا بلکې تاسو غوړه کوي هغه لذات د ژوند د آخرت دا بهتر دی او ابقا او ادوم دایمي دی. ان هذا یقینا دا ذکر د الله پاک او د رب او د آخرت اور بسې لفظ سو بلولاد ذلک رشی په صحیفو او اولو کې چې هغه صحیفه د ابراهیم علی السلام دی او د موسی علی السلام دی